اوکې ګرانو محصلینو اوس راځو او څه شی کوو ریزرویشن کوو ښه یو آی پی اډرس ځکه بای ډیفالټ اوس کنه کېږي هر څه چې هر آی پی اډرس ورکو ګوره ښه تاسو لږ راشئ که نه دلته لږ وګورئ زه تاسو ته یو طریقه وښیم ښه ځان متوجه کوئ چې سټارټ آی پی اډرس نه څه ورځي آی پی یانې ورکوي همداسې ده که نه لږ تاسو ته زه دا وښیم موږ به ریزرویشن کوو د کمپیوټر دپاره به یو آی پي خاصه ریزرو کوو دا به هغه دپاره پروت بل چاته به که دا راځي نو دا آی پی اډرس د بل چا حق نه دی چې هغه یې واخلي ښه اوس به دا کار وکړو موږ خو د تېرې ویډیو کې دا سیټ اپ د آی پی اډرس رینج چینج کړو که نه ګوره د 10 نه سټارټ کېږي 30 آی پی اډرسز دي نه دېرش پورې ځي نو چې اول کمپیوټر راغلی هغې ته عموما څه شی ورکوي همدا 10 ورکوي بیا 11 ورکوي بیا 12 ورکوي همداسې کوي که نه زه به راشم ګوره وبه وګورم خو زه به داسې یو کار وکړم که نه د دې دپاره د دې کمپیوټر دپاره به یو آی پی اډرس څنګه کړمه مشخص به کړم ګوره اول به ته د دې کمپیوټر میک اډرس راخلي څه شی به راخلي زه به د دې میک اډرس لږ راواخلم نو دیز نه ګورئ د دې چې کوم میک اډرس دی د دې انټرفیس وایرلس انټرفیسز چېرته دي زه به د دې میک اډرس لږ راواخلم څه به راواخلم دلته باید میک اډرس وکړم دې کې ما وایرلس ته ایډ کړو که نه ها ګرانه کومه دې کې بیخي نیسي نشته زه هم سره رقم چللی هغه نه راچولی پې که نه یار ما له سره رقم چللی چې بیخي هېڅ اپشن نه راکوي اورې دې بل کې هم څه رقم ترتیب کړی دی دې کې هم انپورټ کړی که نه دې کې شته ښه ګوره ته چې کله ګرانه یې ته چې کله اوس ته دې ته وایې که نه چې دا آی پی اډرس دی دا د دې کمپیوټر دپاره دی نو هغه د کمپیوټر په نوم پېژني نو په څه شي پېژني میک اډرس باندې که نه ګرانه نو ته به دلته راشې ګوره کنفیګ ته زه راشم ګوره اوس وایرلس رالی که نه مخکې نه راتلو دلته به زه راشم دا د دې میک اډرس دی ګرانې دا به داسې کاپي کړي په ریل کمپیوټر کې میک اډرس پیدا کوی شئ ګیټ میک یاره ویري ګوډ زما سی ایم ډي د ټوله کتلې ده ښه اوس دا میک اډرس ما ځان سره کاپي کو او دلته به راشم د دې په خاطر چې ما ته څه وشي دا بل ته واچوم او دې ته به زه آی پی اډرس هم بیا څه کړم ښه ریزرو کړم د 10 نه سټارټ کېږي که نه 11 12 زه وایم نه دلته زه په منځ کې به آی پی اډرس ریزرو کوم د نمونې په ډول څلېرویشت صحیح ده څلېرویشت آی پی اډرس به ورته زه ریزرو کوم اوس به راشم څه ته دلته به راشم او دلته به راشم ګوره ګرانه څه رقم ریزرویشن کېږي ورته ته خو د 10 نه سټارټ کې 30 ته یوزران دي 9 دېرش پورې ځي خو یو شخص د دې ته خاص یو آی پی اډرس ورکوي راکړه نو ډي سی پي ریزرویشن باندې په کلیک وکړم دغلته نه دلته زه ورکوم دا څوک دی باس څوک دی رئیس دی څه دی کوم آی پی اډرس ورکوي څلېرویشت میک اډرس یې څو ګوره کوم آی پی اډرس ورکوي 192 188 هلکه 100 نه دی څلېرویشت صرف که نه دا رینج دی ګوره کوم رینج چې د ورکړی د هغې رینج نه د باندې آی پی اډرس دغه کوی شي هغې نه اخلي داخل کې به ورکوي دلته به زه راشم لسونه کم نه یو د 10 نه بجې لږ پام وکړئ ښه چې په دې طریقې دا اخلي که نه اخلي زه به دا ایډ کړم نه اخلي وایي دا میک اډرس په کورکټ فارمیټ کې نه دی وایي داسې فارمیټ کې واچوه مختلف فارمیټ د میک اډرس راځي 2 حروف چې اضافه کوي په کالن به اضافه کوي په دې طریقه واچول کېږي 4 حروف وروسته یو ډیشم ورکول کېږي دا په دې طریقه مني نو داسې کار وکړه خیر دی په دغه طریقې در کوم مشکل نشته میک اډرس چې کله واچو که نه د هر 2 حروف وروسته څه شی کوه دا کالم د دوه سر په سر ټکي دلته خو تیار شته ډبل ډاټ دلته به ډبل ډاټ کېږدم کالن او دلته او دا دلته د منځ کې دا څه شی دی دا ټکی دی دا به خوا کې ښه فارمیټ به صحیح کړي دا زه اوس وایم چې دا څه رقم ترتیب کېږي اوس شو ایډ دلته ایډ رالی چې کله ایډ رالی سیف چې کله بېرته خوا کوو ریموو به وهې ها سیف سیټینګ اوس څلېرویشت آی پی اډرس د دغه صاحب دپاره یونیک شو دا هېڅ څوک ګوره ډي سی پي خو بای ډیفالټ خپله کار کوي که نه نو دا به دا چاته نه اسان کوي حالانکې دغه رینج منځ کې ده خو هېڅ چاته به هم نه اسان کوي زه به راشم اول به ګوره دا کنیکټ کړم چې دې ته څو آی پی اډرس ورکوي ښه څنګه به یې کنیکټ کړم ډسکټاپ ته به راشم او دلته به راشم که نه سایډي خو تیار بروډکاسټ ته مې ورکړې ده ښه چې بروډکاسټ وکړي دلته به اوس راواخلي لقمان یې راواخیستو لیټ می کنیکټ ود اټ پاسورډ یې څه شو پیس 300 په بل دی که نه یار یو نه وي هغه د سیټ اپ پاسورډ دی کنیکټ شو ښه کنیکټ شو اوس به لږ وګورم چې کوم آی پی اډرس یې ورکړی صحیح ده ویې ګورم
11 ورکړي کنه ګورته ته چې 10 نه سٹارټ شو 11 دته ورکړي اوس د بل کمپیوټر ته باید مستقیما 12 ورکړي سو سټپ په سټپ زی خو 12 نو ورکړي هغه ته ما ریزرویشن کړی کنه حتما بسلی شي پی ایډرس ورکړي څو حتما دا خبر حتمی ده ګرانه ښه ډیسکټاپ ته براشم او پی سی وایرلس ته براشم په دې ته ما خپل کنیکټ به دې ته خپل اساین کیږي چا سره کنیکټ کیږي لکه صبر وکا چې لقمان خوراشي یا کنیکټ وذ اٹ پاسورډ 9192 کنیکټ شو یس کنیکټ شو اوس ګورځ په کومه کې کنیکټ شو اوس ګورځ کومه په ایډرس زو ورکړي 11 ورکړي دي 12 ورکړي کنه 24 دا ریزرویشن وای ښا نو ګرانه دغه ترتیب دي چې سره کوم تاسو کوي شي یو کس د پاره یو ایپ ایډرس تل ریزرو کوي بس دغه یو خبر تاسو صرف فهم وکړئ چې دا میک ایډرس تاسو ویلیو کنه چې 48 بیت دی کنه دلته چې تکله میک ایډرس لیکي ګوره لکه زي سیم ډي کې ولیکم چې ګیټ میک تورګه چې دلته سیم ډي کې په کومه طریقه ماته راکړي ګیټ میک چې ماته میک ایډرس راکړي دا ګوره دلته د دوه ټکو وروسته ډیش لګای مختلف فارمټونه لینکس یو رقم کاروي دا اکسس پوینټ بل رقم کاروي او په ځل نور شان کې بل ترتیبي ښه الته ترتیب کم یو ویله ترتیب ته دسی ویله دی ترتیب ته وګوره سلور حروف وروسته یو ډاټ دی هغه د سیمه ته مرا کوا 0 2 حروف به کالن به ډي 0 به کالن د سی راکا په دې ترتیب نو ترتیب ته برابر کنه مشکل خو نه تاسو ډي سی پی پول مو ویل چې ډي سی پی پول به څنګه کنفیګر کو او څنګه ریزرویشن کو اینا فوټو دی